د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی ده. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا او د کرکټ بورډ د اعلی سرپرست په رسمي فرمان چې نن د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 10 صادر شو، عزیز الله فضلي ګوخاو پر ځای میرویس اشرف د نوي سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی. د رئیس الوزرا له لوري په خپاره شوي فرمان کې ویل شوي دي د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د 199 شمیرې فرمان د حکم پر اساس محترم میرویس اشرف د کرکټ بورډ د سرپرست عمومي رئیس په توګه ټاکلی ده. میرویس اشرف څو ورځې وړاندې د عزیز الله فضلي پر ځای د کرکټ بورډ مشر وټاکل شو چې دغه پریکړه د کرکټ مینوالو مبصرینو پوهانو له درانه هرکلي سره مخ شوه، خو هغه مهال دغه خبره د ځینو ستونزو له کبله پټه وساتل شوه. میرویس اشرف له تیرو نږدې 20 کلونو راهیسې په کرکټ بورډ کې پاتې شوی. نوموړی په تیره نږدې کې د غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده هم ترسره کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا په پام کې لري چې په روانه نومبر میاشت کې د افغانستان کرکټ په اړه ناسته ترسره کړي چې په دې تړاو میرویس اشرف هم د دغې ناستې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی ده. خو د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي صفحه د نوي رئیس د ټاکنې پوسټ د دوهم ځل لپاره هم ډیلیټ شوی ده. ولې؟ په دې اړه د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب زدران ویلي چې پوسټ د ځینو تخنیکي ستونزو له امله ډیلیټ شوی ده. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کرکټ بورډ رسمي فیسبوک پاڼه باندې زموږ پوسټ د فیسبوک لخوا ډیلیټ شوی. نوموړي ویلي چې زموږ پوسټ ریپورټ شوی او فیسبوک ډیلیټ کړی. نوی چیرمین اوس دوبۍ ته رسېدلی او سره له سبا به په غونډو کې ګډون وکړي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب زدران ویلي دي چې نوی ټاکل شوی رئیس متحده عربي اماراتو ته د آی سی سی په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره هم تللی ده. نوموړي ویلي چې ښاغلی میرویس اشرف اوس مهال په رسمي سفر عربي اماراتو کې دی چې ډیر ژر به د کرکټ د نړیوالې شورا په غونډه کې هم ګډون وکړي.